سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو شاهد مندوخیل یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ ملګرو نن بیا چا سره مرکه جوړه شوي دا څوک دی او د کوم ځای دی نو راځئ په پروګرام کې ورته هرکلی وایو خپل تعارف راسره کوي. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام جی شاهد صاحب زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او چې تاسو موږ له صحابه ته راغلی معظم خیل چم ته او تاسو موږ له دومره ټایم راکړو. نوم مې سید نعمان شاه دی تخلص نعمان دی بس. ښه جي ډېره زیاته مننه. زما د مینهوالو ته به څه شریکول غواړئ غزل ټپو چاربیته څه به راسره شریکول غواړئ؟ دلته به زه خو اول یو دوه درې شعر ووایم بیا به ورته غزل ووایم. ارشاد. ښه جي لومبی شعر دی چې د نفرت داغ یې راله ژوند باندې مدام ولګو. د نفرت داغ یې راله ژوند باندې مدام ولګو نن راله یاره چالیلا باندې الزام ولګو. او بیا ووایه د ژوند باندې مدام ولګو نن راله یاره چالیلا باندې الزام ولګو. او رکیب ظالم مې په عزت چکونه ډېر ولګول. رکیب ظالم مې په عزت چکونه ډېر ولګول خدا یو چکې جوړ دوست پنې په جام ولګو. او د خپلې مینې په مزو بس دغه پوه شم چې د خپلې مینې په مزو بس دغه پوه شم چې هغې سنګل باندې مې سر چې په ماښام ولګو. د خپلې مینې په مزو بس دغه پوه شم چې د خپلې مینې په مزو بس دغه پوه شم چې هغې سنګل باندې مې سر چې په ماښام ولګو. اوس به ته یو غزل وامه چې تا چې مخ کړلو بهر له تور نقابه تا چې مخ کړلو بهر له تور نقابه د ښایست چلونه هیر شو له آفتابه. او ما راوړی دی دیدن درله په جار جار مغ دې پورته لکه پن کاله شابه. او ستا د زلفو د تارونو ساس کې سکم زو عشق داسې منور یم له شبابه. او اوس مې یار له خوبه پاسه و چې ویښ شي ما د غم وینا پوره کړله ربابه. او د الله په کور کې ناست یم دا مې حال دی دا مې حال دی چغې وامه ستا نامه اخلم بېتابه. دا یو ځل بیا ووایه. د الله په کور کې ناست یم دا مې حال دی چغې وامه ستا نامه اخلم بېتابه. او ستا جپا نه زه یارېږمه دوا کوم رب مې وساته په ژوند لري غذابه. او یار په زړه باندې مدام ساته نو مانه ما دې دا سبق زده کړی له کتابه. نور به راسره مخکې څه شریکوئ؟ یادونه لیوني دي که غمونه لیوني دي چې جدا جدا تېرېږي دا وختونه لیوني دي. او مخې ته مې مه راځه په تا به مین شوی ځکه درته وایم چې دا زړونه لیوني دي. او ساقي دا میخانه د کوجره د عاشقانو شراب دی پکې مستي که جامونه لیوني دي. او د زلفو له تارونو یې کمسای د جوړه کړی دا زه یې لیونی کړم که تارونه لیوني دي. او نومانه هغې ټوله شپه جړلي سلګو کې غزل دی لیونی او که شعرونه لیوني. ډېره زیاته مننه به ستاسو که نور مو راسره مخکې څه شریک کړل. غزل به ته بل وایم لومبی شعر د بګي چې ستا په زړه باندې غمونه دومره څه کوي ساقي میخانه کې دا جامونه دومره څه کوي. او پرون دې رانه خوب خو سرپیچکو تختولی نن دې لوپټه کې دا رنګونه دومره څه کوي. او خدر ته معلومه ده چې حسن دې وجل کوي بیا دې په دې مخ باندې خالونه دومره څه کوي. او زه ګورې د مینې نه یریږم نومانه ستا په دې لاسونو کې ګلونه دومره څه کوي. ډېر ښه نومان بھائی مینوالو ته لنډ میسج پیغام به څه ورکوو اخیره کې؟ پیغام خو زه دا ورکول غواړم جي چې زمونږ کوم نوجوانان دي نن سبا هر ځای کې نشو طرف ته ډېر متوجه شوي دي. او والدین له به زه دا پیغام ورکوم چې دی له صحیح تربیت وکړي. او دا د هغوی فرض دی چې خپل بچو له صحیح تربیت ورکړي. نو دی به د نورو نشو تماشو نه خلاصي دی د کیل طرف ته تعلیم طرف ته توجه ورکړي. ځکه چې نشه داسې څیز دی چې دا ځوان د خپلې لارې نه واړی بیا د هغه ټول عمر دار په دار معاشره ورسره هم خرابېږي. او ورو هغه سره چې نور کوم ملګري جوړېږي نو بیا ټوله معاشره هغې سره خرابه شي. ډېر ځوانان چې کوم د دې نشو خراب کړل دی له پکار دي چې په تعلیم طرف ته توجه ورکړي تعلیم طرف ته او کیل طرف ته
کیل او تعلیم دا سیز ده چې د نشو نه منع کوي. نو بس والدین طرف ته هم زه دا متوجه کېږم او نور هغوی ته دا پیغام ورکوم چې وړو باندې تعلیم وکړي او کیل طرف ته یې پرېږدي او نشو تماشو ته یې نه پرېږدي. ډیره زیاته مننه ستاسو. بیا مو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو ټیم راکړو. غواړم امجد ته بس هم کیمرمین صاحب نه اجازت. ښه د آباد اوسئ. د لوی الله په امان.